سلامونه نیکې د احترامات د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. زه نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې موږ یې ویډیو شیر کړې وه. یو ورور د ضابط په نوم 10,000 کلدارې رالېږلې وې چې دلته 4,000 افغانۍ دي او هغه مو دغه مورکۍ ته راوړي دي چې هغه مور کور کې نشته دی. نو اوس دغه خورکۍ سره خبرې کوو او هغه مرسته دغه خور ته ورسپارو. نو له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ چې دغه خورکۍ څومره خوشحاله ده له هغه ورور څخه چې دغه فامیل سره یې مرسته کړې ده. السلام علیکم خوري. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر. شکر د الله فضل. تاسو خپله ښه ستې خوري؟ خیر. څنګه د کور کې مو خویندې ورونه ټول ښه دي؟ مورجانه ده څنګه ده؟ ښه ده؟ ښه ده. خوري موږ مخکې چې راغلو ستاسو ویډیو مو وکړله او ستاسو غږ مو دغه ورور ته ورسولو. نو یو ورور مرسته کړې ده او هغه مرسته مو داسې ته راوړې ده چې دغه 4,000 افغانۍ دي. تاسې دغه وشمېرئ. پوره د 4,000 خوري څومره خوشحاله یې له دغه ورور څخه چې تاسو سره یې مرسته کړې ده؟ له دې څخه ډېر خوشحاله یو. دې ورور څخه ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته کړې ده او موږ سره هېڅ نه وو چې موږ شا خوړلي وو. زموږ د کور کې هېڅ نه وړه وو، نه چای او نه بوره، هېڅ هم نه وو چې موږ خوړلی وو. او دې ورور څخه ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته کړې ده. ښه اوس خورجانې ستاسو ماشومانو ته الله تعالی ستاسو دعاګانې قبلوي. دغه ورونه مسافر دي، ستاسې دعا ته اړتیا لري. بس تاسو ورته دعاګانې کوئ چې دغه ورور بیا هم وکولی شي تاسو لپاره دویم ځل بیا هم ستاسې لاسنیوي وکړي. خدای دې ورته ډېره وکړي چې موږ سره مرسته وکړي او د نورو ورونو څخه هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي. او نور خلک چې مکتب ته ځي موږ خفه کېږو چې دوی ځي، موږ څه نه لرو چې موږ لاړ شو مکتب ته او نه کوم شی لرو چې موږ فیس ورکړو او کالي واچوو، جامه واچوو، ایسته لاړ شو مکتب ته. د خورجانې مه خفه کېږئ، الله مهربان ذات دی. بس دغه ورونو ته دعاګانې کوئ، بیا هم ستاسې لاسنیوی کوي. خدای دې ورته مخه رڼا کړي، خدای دې ورته هر څه ورکړي. امین. ګرانو هیوادوالو، تاسې د دغه خورکۍ غږ واورېدو. دغه ګلالۍ خورکۍ ډېر زیاته خوشحاله شوه له دغه ورور څخه چې دغه خور سره یې مرسته کړې ده. نو الله تعالی دې دغه ورور ته جنتونه په نصیب کړي. خدای دې دواړه د جهنمونو سردار کړي. الله تعالی دې ورته لوی عمر ورکړي چې له موږ سره بیا هم مرسته وکړله د خپل وس مطابق. موږ چې هره ویډیو شیر کړې ده دغه ورورکۍ موږ سره مرسته کړې ده. نو الله تعالی دې ورته دومره ورکړي چې وکولی شي د نورو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ګرانو هیوادوالو ورونو، زه په ټولو ورونو باندې غږ کوم چې ستاسې لږه مرسته هم دغه خویندو په شونډو مسکا راوستلی شي. دا زموږ ایماني دنده ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړو او په شونډو یې مسکا راولو. نو که غواړئ چې خپلې مرستې په شفاف ډول تر اړمندو کورنیو ورسول شي، خپلې مرستې په مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 940. نور مې وخت نه نیسم. الله مو مل خوشحاله